بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسیږئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 22 درس ته په خیر راغلاست. په 22 درس کې تاسو ته د کلام د اجزاوو څخه مو verb راپیل کړی دی. یعنی د verb درس د فعل درس نن نوی درس دی. په مخکنیو درسونو کې پر ناونز، اسمونو او پروناونز یا ضمیرونو باندې غږېدلو یو او تاسو ته هماغه درسونه وړاندې کړي دي. هیله ده چې هماغه درسونو څخه مو څه نه څه استفاده کړې وي او هغه مو ډېر څه عملي کړي وي او ځان سره مو یاداشت کړي وي. د نن په درس کې تاسو ته verb یا فعل راپیلوو. پر د فعل پر مهموالي او د فعل پر ارزښت باندې باید ټولو پوهیږو چې د انګریزي ژبې د ګرامر په برخه کې او بلکې د هرې ژبې د ګرامري برخه کې فعل څومره مهمه برخه لري او فعل د هغې ژبې یو څونه مهمه برخه ګڼل کیږي. نو په همدې خاطر باندې غواړم چې د verb پر ټولو اړخونو باندې ستاسو سره تفصیلي بحث وکړم. که څه هم دا درس به خلص وي یا به لږ وي، خو په راتلونکو درسونو کې انشاءالله که ژوند تاسو ته به د verb په اړه باندې ډېر نوي اپډیټ او هر اړخیزه معلومات په هره برخه کې وړاندې کړم. ځکه که چیرې تاسې د verb سره بلدتیا ولرئ، د verb یا فعل چې په پښتو کره ژبه کې ورته کړونه وایي، په صحیح طریقه باندې زده کړئ او د هغوی په استعمال وپوهیږئ. د هغوی استعمال په زمانو کې زده کړئ، د هغوی استعمال په نورو لوړو ساختمانونو سټرکچرونو کې زده کړئ. تاسو به په راتلونکي کې کومه ستونزه د خبرو کولو پر مهال ونه لرئ، ځکه ستاسو سره د همکاري کومک کوي چې وکولی شئ ښه وینا ډیلیور کړئ، پر موضوعاتو باندې ښه وغږیږئ او دغه د verb د استعمال اړخونه چې دي ډېر مهم دي. اوس که یو جمله بې سبجکټ وي هم معنا افاده کوي، که چیرې بې آبجکټ یا مفعوله وي هم معنا افاده کوي. که یوازې دغه verb پاتې سي هم سبجکټ نه وي او هم آبجکټ نه وي، یوازې verb هم خپل معنا افاده کولی سي. نو verb ډېر مهم او اړین دی. نور پر دې اړخ باندې نه غږېږم. په راتلونکو درسونو کې هره برخه چې تاسو ته وړاندې کوله په هغه باندې به درته بحث کوم. اوس مستقیم راځو verb یا فعل ته. definition تعریف دی. verb is a word. verb یا فعل کړ چې دی دا یو لغات دی which shows an action کوم چې دی یو عمل څرګندونه کوي or state of being او یا د یو شخص یا د یو ژوندي موجود ټوله فزیکي حالت او existence موجودیت and facts او حقیقتونه. او همدارنګه په دوهم تعریف کې دا خو هغه تعریف و چې په دې کې اجزاوي یا برخې وي چې د هغوی دپاره استفاده کېږي، خو بل تعریف هم دلته لري. verb is a word. verb یا فعل یا کړ چې دی دا یو لغات دی او څه کوي which is used to represent what the subject does. کوم چې د دې څرګندونه کوي چې په یو جملې کې سبجکټ یا فاعل د جملې څه کار کوي، کومه دنده مخته بیایي. مثال he speaks English. دی په انګریزي خبرې کوي. he speaks English. دی په انګریزي باندې خبرې کوي. اوس دغه speaks verb دی یا word لغات دی چې د سبجکټ هدف څرګندوي چې په دې جمله کې سبجکټ څه کار کوي. he speaks English. دی په انګریزي خبرې کوي. دا خبرې کول د ده چې سو دا عمل څرګندونه کوي چې فاعل کوم کار کوي. اوس مثال فاعل زه یم I speak English. زه په انګریزي خبرې کوم. دا زما حالت چې څرګندوي دغه speak څرګندوي. مثال I write a note. زه یو یاداشت یا نوټ لیکم. صحیح. اوس دا زما حالت په کوم څه باندې څرګندېږي؟ دا په right باندې، د right په verb باندې یا فعل باندې دا څرګندېږي چې زه څه کوم یا نور څه کوي. اوس راځو لاندې څو مثالونه دي چې هغه په action, state of being, existence and facts باندې لیکل شوي دي. اوس مثال he writes a letter. he writes a letter. دی یو لیک لیکي. اوس write چې دی دا د عمل ښیي، چې شي عمل شي چې په دې کې پر اکشن باندې بحث شوی دی. he writes a letter. دی یو لیک لیکي، یعنی دا د لیکلو پر مهال دی دا د کړنو او فعالیت مشترک څرګندونه کوي. دلته verb چې دغه write دی دا د اکشن څرګندونه کوي، یعنی د اکشن لپاره استفاده کیږي.
په دوهم مثال کې مثال she is deaf. she is deaf دا کڼه ده. she is deaf دا کڼه ده، یعنې دا څه په غوږو باندې نه اوري. په دې ځای کې بیا دغه is چې څو د deaf یا د کوڼوالي حالت یې څه کوي څرګند کوي چې هغه د state of being یا خپله د یو ژوندي موجود د ټوله فزیکي اړخ څخه بحث کوي. اوس په فزیکي اړخ کې د یو شخص د غوږو کې ستونزه ده، مشکل دی، څه نه اوري، کوڼوالی لري. درې مثال کې he is at school. he is at school دی په ښوونځي کې دی. he is at school دی په ښوونځي کې دی. په دې ځای کې is یا دغه verb چې دی دا د سکول کې د سبجیکټ څرګندونه کوي، یعنی دلته یې موجودیت ښیي، existence ښیي چې دی چیرې دی، دی په ښوونځي کې دی، یعنی دی په ښوونځي کې موجودیت لري، دی په ښوونځي کې دی. نو د شخص دپاره چې مثال د موجودیت څخه زموږ هدف دغه دپاره اوس ګوره is د existence ورښوي موږ ته. او څلورم مثال کې الله is one. الله پاک یو دی. دا یو کلی عمومي حقیقت دی چې هر فرد د نړۍ پر مخه باندې یې مني چې الله یو دی. اوس دته universal fact وایي، یعنی عمومي یا نړیوال حقیقت چې دا حقیقت نه پټېدونکی حقیقت دی. بل احمد is a boy. احمد یو هلک دی. اوس د هلکتوب دا یو عمومي حقیقت دی، هر څوک شاید هلک اوسیږي یا د هلکانو شمیر ډیر زیات دی، بېشماره دی. نو دا ته جنرال فیکټس یا عمومي حقیقتونه یا عمومي حقیقت ورته وایو. verbs are divided into two parts. verb یا فعل چې دی دا په عمومي توګه پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. ordinary verbs اصلي یا معمولي فعلونه او auxiliary verbs مرستندویه یا کومکي فعلونه. تاسو په راتلونکو درسونو کې انشاءالله پر ordinary verbs پر کارولو باندې، پر استعمال باندې چې دوی څه ډول استعمالیږي، څنګه کارول کیږي، پر هغه باندې به وغږیږو او هغه به تاسو در وپېژنو چې ordinary verbs په کلي توګه کوم وربونه دي، چیرې استفاده کیږي او موږ تاسې څنګه استفاده کوو او څنګه یې پېژندلی سو. او همدارنګه auxiliary verbs دا وربونه به هم در وښیو چې دا کوم وربونه دي، چیرې استفاده کیږي او موږ تاسې څه ډول استفاده کولی سو او پېژندلی سو. اوس لاندې راځو د دې دواړو د ډولونو څخه یو ډول چې هغه ordinary verbs یا اصلي یا معمولي فعلونه دي هغه وایو. ordinary verbs اصلي یا معمولي فعلونه are those دا هغه وربونه یا فعلونه دي which express a complete meaning کوم چې یوه مکمله معنا څرګنده کړي، کوم چې مکمله معنا څرګنده کړي. and can stand alone او دوی یوازې درېدلی سي، یعنی په یوازې توګه د ځانه دفاع کولی سي. دوی یو کلي معنا ورکوي او د ځان څخه دوی د دې اختیار لري، واک لري چې بشپړه معنا څرګنده کړي. مثال for example play لوبه کول، watch کتل، work کار کول، eat خوړل، write لیکل etc. او داسې نور په زرهاو verbs دي چې هغه ته موږ تاسې ordinary verbs وایو چې دوی په هر حالت کې د خپل ځان څخه معنا څرګندوي او د ځان دپاره مستقل درېږي، د خپل ځان دفاع کوي او خپل معنا څرګندوي وایي. اوس لاندې یو درې مثاله دي چې تاسو وپوهېږئ باندې. he plays football. he plays football. play دلته ordinary verb دی یا معمولي یا اصلي فعل دی چې په یو ځان باندې ودرېدی او د ځان څخه دفاع وکړل او د جملې کې خپل معنا څرګنده کړل. he plays football دی د فوټبال لوبه کوي. I work very hard. I work very hard. زه ډیر سخت کار کوم. په دې ځای کې work د ordinary verbs له جملې څخه دی، دا اصلي فعل دی. او راځو لاندې خان watches TV، خان تلویزیون ګوري. د نن په درس کې تاسې verb څه ناڅه وپېژندئ، د verb د دوو ډولونو سره اشنا سولاست چې verb په کل کې څه ډول استفاده کیږي، څنګه کارول کیږي. تاسې راتلونکي درسونه سره تعقیب کړئ. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به تاسې وپوهېږئ چې د verb استعمال څومره مهم دی. زه به هم ډېره هڅه کوم چې تاسو ته ډېر په زړه پورې مهم ساختمانونه او ساختارونه په دې برخه کې راواخلم او تاسې یې زده کړئ. ستاسو د توجه څخه نړۍ مننه. تل زموږ سره یو ځای واوسیږئ. زموږ درسونه تاسو ته وړاندې کیږي، هغه مه هېروئ. مننه.